د نن ورځې موضوع مو د فایور د انالیټکس مینیو په اړه کې ده چې انالیټکس مینیو کې موږ تاسو څه کولی شو. په انالیټکس مینیو کې موږ تاسو کولی شو خپل کومې پیسې چې موږ تاسو په فایور کې ګټلې، څومره پیسې موږ تاسو په فایور کې ګټلې هغه هم کتلی شو. همدارنګه څومره اډرونه موږ ترلاسه کړي دي، له کومو هیوادونو مو ترلاسه کړي، زموږ ستاسو کوم لیول کې یاستو، لیول د فایور لیول سیستم څه شی دی، همدارنګه د موږ تاسو څومره اډرونه د کسټم افر له لارې ترلاسه کړي، همدارنګه څرنګه څومره اډرونه مو د ګیګ له لارې ترلاسه کړي. د کمپیوټر سکرین ته ځو او په عملي بڼه یې ګورو. راځم د خپل پروفایل ته راغلم، په فایور کې خپل پروفایل ته راغلم، همدارنګه ځم په انالیټک مینیو پرانیزم. په انالیټک مینیو کې موږ تاسو دا ښیي ګوره چې موږ تر دا دمه په فایور کې 10,015 ډالر ترلاسه کړي چې ایوریج سیلینګ پرایس چې زموږ تاسو 4.55 ډالر دی، 4.55 ډالر دی. 288 اډرونه موږ کمپلیټ کړي دي او په جولای په میاشت کې موږ 8.90 ډالر ترلاسه کړي دي، ګټلې مو دي. لا د جولای میاشتې ډېرې ورځې پاتې دي او تر دا دمه موږ پکې 8 ډالر ترلاسه کړي دي. همدارنګه دلته راځو ښکته دا اورویو دا کولی شو دا له د تیرو 10 ورځو ګراف دی، کولی شي تاسو دلته ایرلی کوي دا کلنی ګراف وګورئ. همدارنګه کولی شي دلته راځم زه ورته 2020 میلادي کال مثلا انتخابوم. زه ورته وایم چې په 2020 میلادي کال کې ما څخه څومره اډرونه کینسل شوي دي. نو دلته موږ تاسو ته ښیي چې په 2020 میلادي کال کې له موږ څخه د 452.9 ډالر اډرونه له موږ تاسو څخه کمپلیټ شوي دي. په 2020 میلادي کال کې موږ تاسو 111 اډرونه کمپلیټ کړي دي. همدارنګه 4,422.6 ډالر کار موږ پکې کړی دی چې ګوره د دې ګراف څخه معلومیږي. مثلا د بیلګې په توګه د نومبر په میاشت کې موږ په 2020 میلادي کال کې 113.3 ډالر کار کړی دی. همدارنګه 3.50 ډالر مو ټیپ ترلاسه کړی دی. همدارنګه 20 اډرونه مو کمپلیټ کړي دي او کینسل شوي اډرونه نه لرو. همدارنګه کینسل ډالر دلته چې راشو دا خړ یا ګری کلر کې چې تاسو کوم ګورئ دا هغه اډرونه دي کوم چې موږ تاسو څخه کینسل شوي دي. نو دلته د کینسل شوي اډرونو ګراف ښودل کېږي، دا کوم چې تاسو په ګری یا خړ کلر کې ګورئ. همدارنګه دې ګراف ته راځم، دا د جولای میاشت ده. جولای میاشت ده، په جولای میاشت کې مثلا موږ 822.8 ډالر کار کړی دی. 4.88 ډالر اډر کینسل شوی دی. همدارنګه 1.18 ډالر ټیپ مو ترلاسه کړی دی. همدارنګه 22 اډرونه پکې کمپلیټ کړي دي. سیل سیکشن ته راځو. په تیرو دا سیکشن چې دی دا د تیرو 13 ورځو څخه بحث کوي. بای ریوینیو په تیرو 13 ورځو کې موږ څومره پیسې ترلاسه کړي. په تیرو 13 ورځو کې 603.1 ډالر موږ ترلاسه کړي دي چې کسټم افر البته د کسټم افر له لارې. همدارنګه د ګیګ له لارې موږ تاسو ته 14.98 ډالر موږ د ګیګ له لارې ترلاسه کړي دي. همدارنګه دلته دویم سیکشن دی، موږ تاسو سره د هغه په نوم باندې اکټیو په نوم باندې اکټیو کې فعلا موږ تاسو سره د 28.9 ډالر اکټیو اډر موږ تاسو سره اوپن دی. بای اډرز راځو. بای اډرز په تیر 10 ورځو کې موږ تاسو چې د 100 اډرونه کمپلیټ کړي دي، 9 اډرونه کمپلیټ کړي دي. بل سیکشن ته راځو، د فایور یور سیلر لیول او بیل دل کلی لرن مور. په دې بټن باندې کلیک کوم. لومړی راځم د فایور لیول سیستم تاسو ته در معرفي کړم. غواړم دا په یو ریل اگزامپل کې تاسو ته واضح کړم. که مو فکر کړی په نظامی څانګه کې لومړی چې یو کس دی ځان په نظامی څانګه کې داخلي، نو لومړی یو عادي عسکري، بیا فکر کوم چې قومندان کیږي، همدارنګه بیا فکر وکړه چې ډګروال کیږي، بیا جنرال کیږي او بیا همداسې ستر جنرال. او داسې نظامي څانګو کې چې خپله رتبه چې دی خپل رتبه وخت تر بله بدلیږي، یعنی رتبه پورته ځي. البته چې کوم امتیازات لاسته راوړي بیا دا رتبه پورته ځي. نو همدارنګه په فایور کې هم همداسې دی. په لومړي ځل لپاره چې تاسو په فایور کې جوین شئ، یعنی په فایور کې خپل اکاونټ پرانیزئ، تاسو از نیو سیلر یا نیو سیلر بلل کیږئ. کله چې تاسو وخت تیر شي د فایور د شرایط د لیول 1 سیلر شرایط مو پوره کړو، بیا تاسو لیول 1 سیلر کیږئ. بیا چې وخت تیر شي بیا تاسو د دویم لیول 2 سیلر شرایط پوره کړو، تاسو بیا لیول 2 سیلر کیږئ.
همدارنګه چې وخت مو پکې نور هم پکې تیر شو او د لیول 2 سیلر شرایط مو پوره کړي وو، بیا تاسو ټاپ ریټډ سیلر کیږئ. البته د لیول 1 د لیول 2 د ټاپ ریټډ سیلر او د نیو سیلر ترمنځ د ریټونو فرق هم شته، د امتیازاتو فرق هم شته دی، د هر څه فرق شته دی. زه راځم د فایور د لیول سیستم درته په کمپیوټر کې په بشپړه توګه واضح کوم چې فایور د لیول 1 سیلر لپاره کوم شرایط یا کوم شرطونه دي، د لیول 2 سیلر لپاره کوم شرطونه دي، همدارنګه د ټاپ ریټډ سیلر لپاره کوم شرطونه دي. زه په کمپیوټر سکرین کې ګورم. د انالیټکس مینو ته چې راغلی یور سیلر لیول، همدارنګه په لرن مور بټن باندې مې چې کلیک وکړو دلته راځو سیلر لیول اټ فایور. لومړی ته دا واضح کړی چې سیلر لیول څه شی دی، ما تاسو ته واضح کړی چې سیلر تاسو څه شی دی، په ریل اگزامپل کې مې هم تاسو ته واضح کړه. بیا راځو نیو سیلر. د نیو سیلر کې چې دی ګوره د نیو سیلر امتیازات یا مثلا ګټه څه شی دی، تاسو کولی شئ وږي ګونه جوړ کړئ، همدارنګه کولی شئ په هغه باندې ایکسټرا سرویسز هم اضافه کړئ په 2 ګیګونو باندې. ایکسټرا اډ 2 ایکسټرا سرویسز پر ګیګ $15 $10 او $10 پورې د هر یو ګیګ لپاره. کسټم آفر له $2000 څخه $2000 پورې لیږلی شي. withdraw your earning after 14 days. تاسو کولی شئ په نیو سیلر کې تاسو چې کله پیسې ګټئ، تاسو کولی شئ په فایور کې خپلې پیسې 14 ورځې بعد ترلاسه کړئ، یعنې ستاسو پیسې په پینډینګ کې. دا انشاءالله دا موضوع ورته وروسته هم تشریح کوم، خو یو ځل بیا هم تشریح کوم. په فایور کې نه یوازې بلکې په ډیرو زیاتو ویبپاڼو کې چې د فریلانسینګ دی، که هغه فایور دی، که هغه freelancer.com دی، که هغه اپورک دی، که هغه 99 ډیزاین دی، که هغه ټوپټال دی، که هغه 5 سکویډ دی، همدارنګه نورې کوم ویبپاڼې چې تاسو د فریلانسینګ ویبپاڼې ګورئ، په دې ټولو کې د پینډینګ سیسټم دی. د پینډینګ سیسټم په دې معنا فکر وکړئ تاسو په نن کار وکړو، نن لومړی نیټه ده، فکر وکړئ تاسو نن کار وکړه، په فایور کې پروژه مو نن بشپړه کړه، د $100 پروژه تاسو نن بشپړه کړه. د فایور د قوانین بس تاسو ته وایم، د فایور د شرایطو په که چیرې تاسو لیول 1 سیلر یاستئ، لیول 2 سیلر یاستئ یا هم نیو سیلر یاستئ، د درې واړو د پینډینګ سیسټم یو شی دی. تاسو دغه پیسې چې نن $100 پروژه کمپلیټ کړله، په دې کې تاسو نه 0% د فایور خپل ټیکس کټوي، $80 تاسو درکوي، او $80 هم تاسو به 14 ورځې بعد ښکوي. یعنی اوس نشئ ښکلی، تاسو چې کله دا پروژه نن کمپلیټ کړله، تاسو باید 14 ورځې بعد د خپلې پیسې چې کومې دي دا خپل اکاونټ کې ستاسو واک او ستاسو اختیار ته راځي، بیا تاسو کولی شئ دغه پیسې خپل ماسټر کارډ ته واستوئ، د ماسټر کارډ لارې د ATM له لارې وباسئ. پوهېږئ دا ولې داسې کوي؟ نه یوازې فایور بلکې ټول فریلانسینګ ویب سایټ یې داسې دي. دا چې 14 ورځې ستاسو پیسې ورسره بند دي، نه یوازې په فایور کې زه بلکې فایور 3.42 میلیونه اکټیو فریلانسران لري چې د هر یو د چا پکې $100، د چا پکې $200، د چا پکې $1000، د چا پکې $10,000، د چا پکې $10000 دوی سره بند دي. دوی ستاسو په پیسو باندې خپل بزنس روانوي او ستاسو پیسې 14 ورځې بعد تاسو ته درکوي چې تاسو کولی شئ بیا ستاسو اختیار ته درشي دا پیسې تاسو کولی شئ دا راوباسئ. نو د پینډینګ سیسټم د فایور همدارنګه د نورو ویبپاڼو هم همداسې دی. په دې هیله چې سر مو پرې خلاص شوی وي. همدارنګه راځم لیول 2 لیول 1 سیلر ته. په لیول 1 سیلر کې چې دی ګوره د دوی ریکوایرمنټس څه دي. be an active seller for last 16 days. Be active seller for last 60 days. لتیرو شپېته ورځې باید تاسو حداقل شپېته ورځې باید تاسو په فایور کې فعاله سیلر اوسئ. همدارنګه 10 اډونه باید کمپلیټ کړئ، $400 مو باید ګټلي، مینټین 4.1 سټار باید ولرئ، همدارنګه 90% ریسپانس ریټ ولرئ، 90% چې د کمپلیشن ریټ اډر کمپلیشن ریټ ولرئ، اچیو 90% ان ټایم ډیلیوري 90%. دا ګوره موږ تاسو که ډیشبورډ ته راشو که نه، نو تاسو فعلا زما وګورئ دا ټول 100% کې. دا اولې وجه دا ده چې ما په خپل ټیم سره ډیلیور کړي دي. دا ګوره که دلته هم تاسو وګورئ، تاسو دلته لیکلي دي، خو بیا هم دلته راځو د دې دا ریکوایرمنټ دي. ګوره همدارنګه ریسیو نو وارنینګ اوور 30 days. په راتیرو 13 ورځې کې باید تاسو وارنینګ نه ترلاسه کړئ له فایور څخه. فایور وارنینګ چې دی که چیرې تاسو د فایور د قوانینو سره غړونه وکړئ، تاسو ته فایور وارنینګ درکوي چې په چیرې په کومه میاشت کې وارنینګ ترلاسه کړئ او تاسو دا ټول ریکوایرمنټ ولرئ اما وارنینګ مو ترلاسه کړئ. یو ریکوایرمنټ هم چې دی که تاسو میس کړئ، تاسو نیکسټ لیول ته نشئ تللی.
او په یاد دی وی چې اول لومړی تاسو جوائنٹ سیلر کې نیو سیلر کې بیا لیول 2 سیلر لیول 1 سیلر کې بیا لیول 2 سیلر کې همدارنګه ټاپ ریټ سیلر به په اخر کې ټاپ ریټ سیلر کې همدارنګه راځو لیول 2 سیلر ته په لیول 2 سیلر کې باید تاسو $100 100 ورځې باید تاسو هغه په فایور کې سه اکټیو سیلر اوسئ همدارنګه 500 سرډونه باید کمپلیټ کړي $2000 مو په فایور کې ګټلي 4.1 سٹار ریټینګ ولري 9% ریسپانس ریټ ولري 9% آرډر کمپلیشن ریټ ولري 9% ډیلیوري ټایم ریټ ولري همدارنګه ریسیو نو وارنینګ په 13 شوز کې باید تاسو کوم وارنینګ نه ترلاسه کړئ او به تاسو 70 سنت یزاد به تاسو لري تاسو بیا کولای شئ لشل گیګونو پورې خپل گیګونه جوړ کړئ او کولای شئ په 15 گیګونو کې کولای شئ 15 دانې ایکسترا افر په هر یو کې کې تاسو اضافه کړئ چې د $15 $10 $40 $50 پورې اما په لیول کې ګور تاسو کولای شئ ګور تاسو د $40 پورې تاسو کولای شئ اډ کې په همدارنګه په نیو سیلر کې تاسو د $10 پورې کولای شئ ایکسترا افر چې دی کولای شئ اډ کې په لیول 2 کې به $50 پورې کولای شئ کریټ کسٹم افر اپ ټو 20 تاسو کولای شئ له $10,000 پورې کسټم افر یو چاته ورواستوي انجوای پرایورټي کسټمر سپورټ تاسو کولای شئ د کسټمر سپورټ سره تاسو کله اړیکه ونیسئ او تاسو ته پرایورټي درکړي یا لومړیتوب درکړي د نورو سیلرانو پر تله باندې همدارنګه د ارنینګ ویډر چې دی 14 دی او د ټاپ ریټ سیلر ریکوایرمنټ یا شرایطونه چې دي تاسو باید 180 ورځې یا 3 میاشتې نه بلکې وبخښئ 6 میاشتې باید تاسو فعال سیلر په فایور کې اوسئ سلډونه باید کمپلیټ کړي $10,000 باید تاسو په فایور کې ګټلي همدارنګه 4.1 سٹار ریټینګ باید ولرئ همدارنګه ډیلیور ریسپانس ریټ باید تاسو 9% همدارنګه د آرډر کمپلیشن ریټ باید تاسو 9% همدارنګه 9% ډیلیوري ټایم ولرئ باید او وارنینګ هم نه ترلاسه کړئ بیا د دې ګټې څه شي چې تاسو کله ټاپ ریټ سیلر شئ تاسو کولی شئ 10 گیګونه تاسو ته فعاله کړئ خپل ځان ته همدارنګه ایکسټرا افر په شپږ دانې ایکسټرا افر تاسو کولی شئ په یو ګیګ کې ځای پر ځای کړئ او تر $100 پورې کولی شئ په هر ګیګ کې کولی شئ ایکسټرا افر ځای پر ځای کړئ او کولی شئ د $10,000 پورې کسټم افر یو چاته ورواستوئ انجوای پرایورټي کسټمر سپورټ همدارنګه کسټمر سپورټ سره چې تاسو کله اړیکه نیسئ د نورو پر تله تاسو ته لومړیتوب درکوي ستاسو ځواب زر درکوي ستاسو مشکل زر حلوي همدارنګه صرف په ټاپ ریټ سیلر کې تاسو کولی شئ خپلې پیسې 2 ورځې بعد راوباسئ نو صرف دا امتیازات لري همدارنګه ګوره دلته راځو اوس ښکته راځو د انالیټیک مینیو کې ښکته راځو دلته چې لیکلي مینټین دی سټینډرډ ټو ریماین ا لیول 2 سیلر وایي دا ریکوایرمنټ یا دا کوم شرطونه چې ته فعلا لري دا همداسې مینټین وساته همداسې وساته له ځان سره چې تر څو لیول 2 سیلر شي بیا دې بل کې چې لیکلي دې بل کې بیا ورته لیکلي اچیو دیس ګول ټو بی نومینیټډ فور ا ټاپ ریټ سیلر ګوره سیلینګ دپاره چې دی زمونږ چې دی 180 ورځ چې دی موږ سیلینګ کړی دی په فایور کې همدارنګه اډرونه مو له 100 څخه زیات کمپلیټ کړي دي همدارنګه وارنینګ نه لرو همدارنګه صرف زموږ ستاسو کمې چې دی یوازې موږ صرف دا کمې دی چې موږ په فایور کې $10,000 ته دا دمه نه دي ګټلی چې کله مو $10,000 وګټل انشاءالله زه به هم بیا لیول 2 ټاپ ریټ سیلر یم په ټاپ ریټ سیلر کې تاسو کولی شئ خپل قیمتونه پورته یوسئ همدارنګه خپل کسټمر د خپل ځان سره زیات کړئ ورپسې راځو لاندې سیکشن کې موږ تاسو سره ریټینګ دی ریټینګ کې راځو آل ټایم ریټینګ سیستم دی اوورآل ریټینګ دلته ښایي ګوره موږ 209 ریټینګ ترلاسه کړی یا ریویو مو ترلاسه کړي دي په دې کې موږ 202 چې دی 5 سٹار ترلاسه کړي دي یوازې 4 سٹار چې دی موږ 4 پروژې موږ په 4 سٹارو کې کمپلیټ کړي دي همدارنګه 3 سٹارو کې چې دی موږ نه یو دو پروژې کمپلیټ شوي دي او د یو سٹار کې موږ څخه یو پروژه کمپلیټ شوې ده بل دلته لیکلي ریټینګ بریک ډاون کمیونیکیشن وذ سیلر 4.9 لرو له بده مرغه 15 سٹار نه دي همدارنګه سرویسز ډیسکرایبډ کمیونیکیشن وذ سیلر څه معنی زموږ ستاسو اړیکه له خپلو پیرودونکو سره څنګه ده یعنی زموږ ستاسو اړیکه له هغوی سره څنګه ده په 15 سٹارو کې موږ 4.9 وړي دا هم ډېر ښه ریټینګ دی خو بیا هم باید دا 15 وای ځکه چې 15 وي سم لا ترخه خبر ده سرویسز ډیسکرایبډ دوی زموږ سرویس سره هم زموږ د سرویس څخه څومره خوشحاله دي موږ د خدمات چې وړاندې کړي دوی ته دوی خوشحاله دي 15 سٹار موږ ته پریښي دي بوای اګین ریکمانډډ آیا دوی غواړي له موږ څخه بیا ځل ګیګ یا سودا یا پرچیز له موږ څخه وکړي یا هم موږ ستایي 4.9 دي دا هم
ریټډ آرډرز چې د 3% آرډرونه چې د زموږ تاسو ریټ شوي دي. په یاد دی وی هر کله چې آرډر کمپلیټ شي زبر تر اعظم آرډر مینیو ته آرډر چې کمپلیټ شي نو په دې کې ګوره فعلا موږ تاسو کمپلیټډ آرډر 200 دي خو دلته ریویو تر ازو ریویو به موږ تاسو تر لاسه کړی 209 ریویو موږ تاسو تر لاسه کړی دي. دا وجه دا ده چې ګوره اوس دا آرډر دی دا بایر دی دی آرډر موږ تاسو ګوره سټیټس کې ګوره کمپلیټ دی خو دوی موږ ته ریویو نه ده پرېښی. ریویو څه شته ویل کېږي زه راځم لومړی تاسو ته ریویو ته شی کومه فکر وکړئ زه راځم یو ویبپاڼه اوپن کوم امازان په نوم باندې. البته د امازان ویبپاڼې سره تاسو ټول بلد یاستئ. زه راځم دلته سرچ کوم پیټ بیډز په دې کې ګوره که چیرې تاسو له دې سره بلد یاستئ ګوره څرنګه چې لکه په پلی سټور کې تاسو به کوم اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ هلته به مو لیدلی ده ګوره هر سړی خپل ریټینګ لري. ګوره دې چې دی ریټینګ چې دی ګوره څلور ریټینګ دی د دې همدارنګه څلور ریټینګ دی د دې هم څلور ریټینګ دی او 415 دانې د پروډکټ څخه سیلینګ کړی دی. همدارنګه که دا وګورو ګوره دا 4.5 ریټینګ لري. همدارنګه 1,915 کسانو دې څخه دا آرډر کړی دی پرچیز کړی دی. نو د همدغه ریټینګ د ګوره دا د دوی دا ریټینګ د دوی سرویس یا د دوی خدمات موږ تاسو ته ایکسپلین کوي یا موږ تاسو ته واضح کوي چې د دوی خدمات څخه خلک څومره راضي دي. ګوره دې د دې ریټینګ چې د 4.4 دی آوټ اف 5 له 5 ستارو څخه دوی 4.4 وړي دي. همدارنګه ریټینګ هم همداسې دی. زه بیرته ریټینګ ته راځم. ریټینګ هم همداسې دی خو ځینې کسانو زموږ دلته زه د آرډر ته راځم دې چې دی ګوره 5 سټار موږ ته پرېښي دي. همدارنګه دې چې دی اوس دې سره آرډر زموږ کمپلیټ دی خو ریټینګ یې نه دی کړی آرډر یې نه دی ریټ کړی. ګوره دې موږ سره آرډر موږ سره $48 په دې ځای کې زه راځم ښکته ګوره په دې ځای کې ما آرډر ورته ډیلیور کړی. ګوره هیر از یور ډیلیوري آرډر مې چې کله ډیلیور کړی دی دې موږ ته په خپل فیډبیک کې لیکلي دي ایکسلنټ 5 سټار یې پرېښي دي. کمیونیکیشن سره زموږ اړیکه د دوی سره څنګه وه 5 سټار د 5 سټار قابل وه. سرویس از ډسکرایب 5 سټار یې موږ ته پرېښي دي. بای اګین ریکمانډډ 5 سټار یې پرېښي دي. نو دوی موږ ته خپل ریویو کې موږ ته 5 سټارو کې پرېښې ده. خو زه راځم اوس یو بل آرډر چې دا آرډر دی موږ تاسو سره ګوره دې آرډر تر اوسه پورې زموږ تاسو هغه چې دی سرویس تر اوسه پورې نه دی هغه کړی ریټ کړی نه دی. نو زه راځم ګوره دې سره زموږ $80 آرډر دی خو ښکته راځم ګوره دې تر اوسه پورې دې ته چې موږ څه شی ډیزاین کړي دي که نه ګوره هیر از یور ډیلیوري ما آرډر کمپلیټ کړی خو تر اوسه پورې دوی ریټینګ نه و پرېښی. دا ریټینګ یې بېګا شپه پرېښی دی. ګوره زه اوس له دې ځای څخه ما نه فایر له ما څخه پوښتنه کوي ریویو یور ایکسپیرینس وذ دس بایر ستاسو ایکسپیرینس یا ستاسو تجربه له دې بایر سره څنګه وه. که چیرې ستاسو تجربه یعنې ستاسو یا دوی ریکوایرمنټ په ښه توګه تاسو درکول یا نه یې درکول یا له دوی سره چې تاسو اړیکه وه دوی مؤدبانه ریپلای تاسو درکوئ یا نه یې درکوو. که چیرې سروس څخه خوشحاله یاستئ نو 5 سټار پرېږدئ. که چیرې خوشحاله نه یاستئ نو نوټ ایکسپټیبل د منلو وړ نه ده. همدارنګه کمزوری دی همدارنګه پور دی همدارنګه سیټسفیکټري دی همدارنګه ګوډ دی همدارنګه آوټسټینډینګ دی. نو د دوی اړیکه له ما سره ډېره زیاته ښه وه. زه ترې خوشحاله یم. نو زه ورته لیکم چې thank you for such a great wire یا لیکم outstanding experience. نو زه دا خپل فیډبیک د ریویو داسې ورته پرېږدم پبلش ریویو. زه چې کله دا ریویو پرېږدم نو هغوی ریویو ما ته پرېښې ده اوس خو اټومیټیک ډول باندې وروسته شو کېږي چې دا پرېږدم اوس منتظر کېږي. ګوره ما ته بل نوټیفیکیشن راځي. ګوره ما ته بل نوټیفیکیشن راغی. زه به نوټیفیکیشن ته ورشم. نوټیفیکیشن یاد کې یو میسج دی یو انباکس تاسو ته ما ویلي چې انباکس چې دی انباکس کې موږ تاسو سره نوی کسټمر راځي خو په نوټیفیکیشن کې چې دی موږ تاسو سره کوم آرډرونه یا کوم د آرډرونو کوم مطابق کوم موضوعګانې چې دي هغه موږ تاسو سره په آرډرونو کې راځي. نو دا ګوره اوس د دوی دلته موږ ته میسج کې څه شی لیکلي ګوره ښه چې پلانکې لیفټ یو 5 سټار ریویو
زه راځم ښکته ریویو ګورو چې دوی زموږ په نظر دې سره چې موږ کوم پروژه کمپلیټ کړې دوی زموږ په اړه څه ویلي دي. ګوره 5 سټار یې پرېښي او بیا یې لیکلي دي ایکسلنټ. نو دوی زموږ سره بیا کولی شم دغه ریویو بیا کاپي کړم او دوی ته د دوی سره یې شیر کړم. نو ګوره تر اوسه پورې زموږ سټار چې دی ګوره ریویو 109 دی که نه. که زه دا ریلوډ کړم دا اوس 110 کېږي ځکه موږ یو بله ریویو هم ترلاسه کړله. ګوره دلته هم تر اوسه پورې د دې نوم نشته دی. زه دا زه ریلوډ کوم دا به 210 کېږي. ګوره 210 ریویو شي. همدارنګه دلته ګوره د دې نوم راغی پلانکې د امریکا څخه 4 غنټې مخکې موږ ته ریویو پرېښې ده او 15 سټار یې موږ ته پرېښي دي. نو دا ریویو وه او د ریویو مطابق موضوع وه. او نو تر اوسه پورې زموږ چې دي 3% اډرونه چې دي ریټ شوي دي او همدارنګه بقایي کوم نور چې دي هغه نه دي ریټ شوي. ګوره تاسو ګورئ دا اډر ګوره اوس نو ریټ شوی خو چې اوس یې ریلوډ کړم دا به هم 5 سټار شي دلته. ګوره 5 سټار شو. همدارنګه ګوره دا اډر نه دی ډیلیور شوی. دا اډر چې دی نه دی شوی ریټ شوی. په دې ځای کې یو بل شي ته ستاسو توجه غواړم چې دا اډر ګول ته یې لیکلي یو شی بل دی ټیپ. زه دا اډر اوپن کوم. دا اډر ګوره د دې اډر اماونټ چې دی $40 دی. په یو ورځ کې باید دا ترسره شي کمپلیټ شي. او دلته چې کوانټیټي چې دی کوانټیټي چې دی یعنی مقدار چې کوم دی یو اډر دوی سټارټ کړی دی. دا د کسټم آفر کسټم آفر له لارې موږ دا ترلاسه کړی دی. کسټم آفر څه ته ویل کېږي؟ کسټم آفر چې دی میسج مینیو ته راځم په بخښنې سره دا په میسج مینیو کې زما څخه له هیره وتی و. زه یې باید اوس تاسو ته تشریح کړم. کریټ ا کسټم آفر. کسټم آفر دې ته ویل کېږي یو خو چې دی دا پرایسونه چې کوم تاسو دلته په فایور کې خپلګي کې جوړ کړي دي. مثلا زه دلته راځم موږ 3 پرایسونه جوړ کړل که نه بیسک سټینډرډ او پریمیوم. دا ګوره دا 3 پرایسونه موږ جوړ کړو. خو زه راځم یو کس دی موږ سره موږ د دوی پروژه ډېره زیاته غټه ده یا مثلا ډېره زیاته کوچنۍ ده د 2 منټو 3 منټو کار دی یا مثلا پروژه دا ډېره زیاته غټه ده. نو دوی کسټم تاسو خپله کولی شئ کسټمایز کړئ. یو آفر خپله کسټمایز کړئ او خپله پکې قیمت ورکړئ. زه راځم دوی سره زموږ پروژه راغله مثلا په $250 باندې پروژه. نو $250 خو موږ دلته پکې نه دي ذکر کړي. نو دوی اوس ضرورت زیات پروډکټ ته ضرورت لري. دلته راځو کسټم آفر باندې کلیک کوو. دلته زموږ څخه پوښتنه کوي چې په کوم آفر کې دوی ته کسټم آفر ورسوي. زه راځم په دې کې غواړم دوی ته کسټم آفر ورسوم. او دوی ته موږ سره 2 رقمه کسټم آفر دی. یو میلستون دی او بل چې دی سنگل آفر سنگل پیمنټ سیستم دی. سنگل پیمنټ په دې معنی چې یو ځل آفر ورسوي هغه یې اکسپټ کوي او په یو ځل باندې آرډر بشپړوي. او میلستون چې دی دا په نور فریلانسینګ ویب سایټونو کې هم زیاتره کار په کار وکړل کېږي. میلستون دې ته ویل کېږي یو پروژه د هغه درې څانګې لري چې لوګو ډیزاین دی، لیبل ډیزاین دی او موک اپ ډیزاین دی. دا تاسو په 3 برخو ویشئ. سټپ بای سټپ هغوی تاسو ته پیمنټ کوي او تاسو د هغه پیمنټ مطابق هغه پروژه پر مخ وړئ. نو زه راځم سنګل آفر په فایور کې ډېر زیات استعمالېږي. نو دې ته مثلا غواړم سنګل آفر دې ته ورواستم. زه دلته ورکوم دې ته میسج ورکوم here you can go to start the order. دلته ما یو خپل میسج ورکړ کوشنی. همدارنګه ریویژن کوم چې موږ تاسو کسټم آفر کې هلته ریویژن ورکړل دلته هم ریویژن تاسو کولی شئ ورکړئ. زه مثلا غواړم 3 ریویژن ورکړم په همدارنګه 15 ورځو کې د اډر ډیلیور کوم. مثلا غواړم $300 یا مثلا غواړم د دې آفر واستوم. همدارنګه آفر انکلوډز کوم شیان په دې آفر کې انکلوډ کولی شئ. که چیرې غواړئ بیک سایډ هم دې ته ورکړئ، فرنټ فایل، پرنټ ریډي فایل، سورس فایل، 3D ایمیج، کمرشل یوز. دې باندې چې مې کلیک وکړ سینډ آفر باندې چې کلیک وکړئ د آفر به ستاسو په اتومات ډول باندې د کسټمر ته ورواستول شي. خو فعلا زه نه غواړم د کسټمر ته آفر ورواستوم نو دې د وجې یې بېرته کینسل کوم. نو دا د آفر موضوع هم کمپلیټ شوله. راځو بله موضوع کوم ځای کې پاتې وه. انالیټکس مینیو ته بېرته راځم او بخی ټیپ پاتې و. دا دلته ټیپ دی. ګوره د دې خو دلته ګوره ټوټل بیل ته لیکل شوي دي چې $40 اډر خو اصلا $40 خو دلته لیکل شوي ټیپ بیا چې دی ټوټل $40 دي. $40 بخښنې سره ټیپ غواړم درته یو څه اندازه تشریح کړم. ټیپ په انګلیسي ژبه کې یا په خارجي هیوادونو کې دا اصطلاح ډېره زیاته عامه ده. که چیرې تاسو په خارجي هیوادونو کې یاستئ کوم ریسټورانټ ته همدارنګه کوم هوټل ته یا هم داسې کوم سټور ته تللي یاستئ په فکر وکړئ یو هوټل ته لاړئ یا یو ریسټورانټ ته لاړئ هلته مو خواړه وخوړل یو خوراک او څښاک مو وکړ هغوی خواړو تاسو ډېر زیات خوند درکوي یا د هغوی کوم کسټمر سروسز چې تاسو ته ډېر زیات خوشحاله وي تاسو غوښتل یو څو
یا تاسو فکر وکړئ یو کافي تاسو وشکلی دی، یو کافي قیمت دی $5 چې کله تاسو ځئ هغوی ته کله پیسې ورکوئ تاسو $2 اضافي ورکوئ، $7 ورکوئ. دغه $2 چې اضافي ورکوئ دې ته ټپ ویل کېږي. یعنې تاسو د هغه د خدماتو یا سرویس څخه خوشحاله یاستئ، هغوی تاسو ته په خپله خوښه، البته دا جبري نه دي، په خپله خوښه تاسو ته $2 اضافي درکوي، دې ته ټپ ویل کېږي. په فایور کې هم همداسې دی. هر کله چې تاسو یو کمپنۍ یا یو شرکت یا یو شخص ته یو پروژه په خټ توګه ډیزاین کوئ، که چیرې د هغوی ستاسو د پروژې څخه ډېر زیات راضي وو، هغوی ستاسو ته ټپ درکوي. ټپ په دې معنی چې هغوی ستاسو له کار څخه ډېر زیات راضي دي، $5 $10 د هغوی چې څومره وسي د پروژې مطابق تاسو ته ټپ پرېږدي. او ټپ خو تاته مستان اسلام چې یو اضافي پیسې جبري نه دي، البته اضافي د هغوی په خوښه چې سوی تاسو ته پرېښوستي. نو دلته هم راځم، دلته دوی باید ګوره اصل آرډر د $40 دی، خو دوی موږ ته ټپ چې دی $100 پرېښي، $8 موږ ته اضافي ټپ پرېښي. ګوره دلته تاسو موږ ته لیکلي دي your buyer has given you a tip. ګوره دلته موږ ته $8 ټپ راکړی دی. نو بېرته ځم انالیټیک مینیو ته. انالیټیک مینیو ته چې راغلم، دلته چې دی اخرنۍ موضوع چې دلته موږ سره پاتې ده ورډ ډومینیشن دی. ډومینیشن حاکمیت یا نفوذ ته ویل کېږي. د نړۍ نفوذ یا د نړۍ کومو دلته خو دلته مقصد ترې دا دی بیا لیکل شوي 11%، یعنې د نړۍ 11% کوم هېوادونه چې دي د دوی سره ما خپلې پروژې ترسره کړي دي. دا ګوره د ټولې نړۍ میپ یا نقشه ده. په هر ځای کې چې تاسو کرسر ږدئ هلته به تاسو ته د هغه هېواد نوم اخلي. مثلا کرسر ما دلته راوړ، دا ګوره روسیه ده، ځکه په نړۍ کې ډېره زیاته غټه ده، غټه ساحه رانیول شوې ده د روسیه. همدارنګه دلته راځم چاینا ده. چاینا کې ګوره روسیه بیا لیکل شوي 1 سیل. په روسیه کې د روسیې څخه موږ یو آرډر ترلاسه کړی دی. همدارنګه له چاینا څخه مو یو آرډر ترلاسه کړی. همدارنګه له استرالیا څخه موږ 15 آرډرونه ترلاسه کړي دي. همدارنګه نیوزیلینډ دی، نیوزیلینډ څخه موږ 2 آرډرونه ترلاسه کړي دي. ورپسې دلته تایوان چاینا د تایوان فکر کوم د چاینا یو ښار دی، له هغه څخه هم یو آرډر ترلاسه کړی دی. بیا راځو یونایټډ عرب امارات یا دوبۍ چې کومه ده، د دوبۍ څخه مو 8 آرډرونه ترلاسه کړي دي. همدارنګه نیجیریا څخه مو یو آرډر ترلاسه کړی دی. جرمني نه مو 12 آرډرونه ترلاسه کړي دي. دلته یو بل کوچنی هېواد دی سویزرلینډ نه مو 8 آرډرونه ترلاسه کړي. بل کوچنی هېواد دی بلغاریا نه یو آرډر ترلاسه کړی دی. همدارنګه دلته راځو یونایټډ سټیټ نه تر ټولو زیات آرډرونه چې موږ ماته تاسو ته یادونه وکړه چې موږ زیات آرډرونه د یونایټډ سټیټ نه ترلاسه کوو. 139 آرډرونه ماته یونایټډ سټیټ نه ترلاسه کړي. همدارنګه کاناډا د 10 آرډرونه مې ترلاسه کړي. دا ګوره د نړۍ نقشه ده مختلفه. همدا ګوره کوچنی هېواد بل یو ده د فرانس په نوم باندې. د فرانس نه مې 15 آرډرونه ترلاسه کړي دي. همدارنګه بل هېواد دا دی، دې څخه هم یو آرډر ترلاسه کړی. نو دا د نړۍ نقشه ده. د نړۍ د نقشې له نظره تاسو باید څومره هېوادونو سره کار کړئ دلته تاسو ښیي. او دا کوم کرنټ آیکن چې تاسو ګورئ دا زموږ ځای دی، یعنې فعلا موږ په افغانستان کې یو، دا زموږ موقعیت ښیي.